سبا معلومه وي چې د کوزې درشخیلې ریشما بیبي چې د 10 کالو عمر لري د 22 میاشتو نه لا درکه ده اغوا ده دا د هغوی والد صاحب د مورجانې ده د دوی چې په چا باندې دعوه ده هغوی هم واضح دي بیا په مټه تاڼه کې چې په دې 22 میاشتو کې څه شوي دي هغه هم دوی په خپل پریس کانفرنس کې وویلو. اوس خبره دلته کې دا ده چې ریشما د 22 میاشتو نه ورکه ده په هغې کې هیڅ پراګرس نه دی شوی. نو موږ ولسي پاڅون دې ته د ترهګرۍ د کیس په نظر باندې ګورو ځکه ریشما چې ورکه شوې ده د هغې نه پس زموږ په علاقه کې یو د طرحې یو ماحول خور دی. هر یو سړی په خپلو ماشومانو باندې یریږي ځکه دلته کې داسې څه کیس نه و شوی. نو موږ هم د اعلی چارواکو نه د ادارو نه دا ډیمانډ کوو څنګه چې د دوی ډیمانډ دی چې جاینټ انویسټیګیشن ټیم دې جوړ کړلی شي چې په هغې باندې د دوی اعتماد حاصل وي په دې کې د سی ټي ډي انوالو کړلی شي ځکه چې دې سره طرحه هم ریلیټډ ده ټیرریزم دې سره ریلیټډ دی چې دا کیس څومره زر حل کړلی شي د دې مور ته ریلیف میلاو کړلی شي یا د دوی سره چې کم زیاتی شوی دی کم پولیسانو ترېنه پیسې اخیستلې دي کم سیویلینز ترېنه پیسې اخیستلې دي نو هغه دې هم د انصاف په دایره کې راوستلی شي او دوی ته دې زر تر زره انصاف میلاو کړلی شي. ګنې سوات ولسي پاڅون چې دی د دوی سره به په هر ځای کې ولاړ وي د دې دپاره احتجاج کوي که لاریون وي که پرلت وي تر هر حده پورې به سوات ولسي پاڅون د دوی سره ولاړ وي څنګ په څنګ به ورسره وي. موږ یو ځل بیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه هم دا ډیمانډ کوو چې په دې کیس کې د انټرسټ شو کړي د دې لپاره د پراپر یو جوینټ انویسټیګیشن ټیم چې په هغې کې سی ټي ډي وي په هغې کې نورې ادارې وي دا کیس یې موږ لا حل کړلی شي که نه وي نو بیا به زمونږ د مزاحمت لاره ده په هر ځای باندې د تاڼو مخې ته په چوکونو باندې د ډي پي او دفتر مخې ته به زمونږ پرلدې کېږي احتجاجونه به کېږي. نو ښه به دا وي چې دا کیس چې څومره زر تر زره حل کړلی کېږي نو حل کړلی دی شي. کلب د نمایندګانو هم ډېر زیات مشکور یو چې د دوی دا کیس یې دوباره ریسرفیس کړلو ځکه چې دې کې احتجاجونه شوي وو د هغې نه پس دا ایشو چې وه دې ته چا خاطرخواه کورج نه ورکوو خو د بر سوات کم ینګسټرز چې دي ځوانان چې دي هغوی همت ته سلام چې هغوی راغللو او دا ستوري دوباره ریسرفیس کړله او دا ایشو چې ده دا یې راوچته کړله.